الله دې درته خیر کې، خو ملا صاحب پرېږدي دې نه، تا چې جنازه کړې هغه را ژوندی شوی دی. ټول چې په یو څو لنډو الفاظو کې راټول شي د خپلې شاعرۍ په کمالاتو غزل جوړ کړه. لمبې را باندې بلې د هجران د غلې غلې، لمبې را باندې بلې د هجران د غلې غلې، خوشحاله په ما ځکه دښمنان د غلې غلې. او جابر له چې بیواګي د مظلوم لاسو کې ورکړې، جابر له چې بیواګي د مظلوم لاسو کې ورکړې، حیران یم نن هغه ظالمان د غلې غلې. او ضمیر مې لا ژوندی دی ښه او بد کې فرق کومه، ضمیر مې لا ژوندی دی ښه او بد کې فرق کومه، زړګي کې مې امید او بل ارمان دی غلی. سلامونه، زه یم عبدالحق ساقي او خپرونه د ادبي ښکلا. نن راغلی یو د یونس علي یونس خواله، هغه نه به شعرونه ریکارډ کوو، غزلې به ترې ریکارډ کوو. سلامونه یونس صاحب. وعلیکم السلام، ډېره زیاته مننه ساقي صاحب. آباد اوسئ. یونس صاحب نن به زموږ د ملګرو سره څه شریک کوو؟ بس یو غزل نیم به شریک کړو ساقي صاحب. ارشاد. د غزل نه مخکې یو څو شعرونه وایم. ارشاد. چې دی هسې غلی ښکاري دی اوده را ژوندی شوی دی. دی هسې غلی ښکاري دی اوده را ژوندی شوی دی، حیران یم خدایه چې پسه را ژوندی شوی دی. الله دې درته خیر کې، خو ملا صاحب پرېږدي دې نه. الله دې درته خیر کې، خو ملا صاحب پرېږدي دې نه، تا چې جنازه کړې هغه را ژوندی شوی دی. الله دې درته خیر کې، خو ملا صاحب پرېږدي دې نه، تا چې جنازه کړې هغه را ژوندی شوی دی. ساقي صاحب غزل دی چې ارشاد. خوبونو نه قلار شه په حالاتو غزل جوړ کا، خوبونو نه قلار شه په حالاتو غزل جوړ کا، احتیاط پکې کوله په خیالاتو غزل جوړ کا. احساس هم در سره دی خو سوچ فکر به دې ګورم، احساس هم در سره دی خو سوچ فکر به دې ګورم، دې وخت کې یو انسان له په اوقاتو غزل جوړ کا. او یو جن او انسان مه پرېږده دا ټول چې پکې یاد کړي، یو جن او انسان مه پرېږده دا ټول چې پکې یاد کړي، نمونه یخلمه په مخلوقاتو غزل جوړ کا. او شعر دی پکې ساقي صاحب چې دا ټول چې په یو څو لنډو الفاظو کې راټول شي، دا ټول چې په یو څو لنډو الفاظو کې راټول شي، د خپلې شاعرۍ په کمالاتو غزل جوړ کا. مننه. دا ټول چې په یو څو لنډو الفاظو کې راټول شي، د خپلې شاعرۍ په کمالاتو غزل جوړ کا. سوچونه ورته مه کوه ردیب که قافیه ده، سوچونه ورته مه کوه ردیب که قافیه ده، چې زړونه لمبه کوي په کراماتو غزل جوړ کا. معنی ټوله یوه ده خو الفاظ جدا جدا دي، معنی ټوله یوه ده خو الفاظ جدا جدا دي، یو نسه خیر دی نن په مشکلاتو غزل جوړ کا. ملګرو تاسو ته پته نه چې یونس زمونږه داسې شاعر دی چې سترګو نظر کوي نشته، خو د هغو د زړه سترګې رڼا دي. نو داسې خو به یې نه پرېږدو، یو غزل به ترې بل ریکارډ کوو. یونس صاحب بس یو غزل به د لنډ شانتې بل ووایم، که یاد شي راته نو ډېره به ښه. ارشاد. ساقي صاحب غزل داسې دی چې خورم درته قسم لیونی شوی یم، خورم درته قسم لیونی شوی یم، کور کلی پرېږدم لیونی شوی یم، زړه مې راتنګ شوی دی نو څه وکړم، زړه مې راتنګ شوی دی نو څه وکړم، مړه چېرته ځم لیونی شوی یم. څه دا شوګیري او څه سوچونه دي، څه دا شوګیري او څه سوچونه دي، زړه پې ځان له خورم لیونی شوی یم. مننه. څه دا شوګیري او څه سوچونه دي، زړه پې ځان له خورم لیونی شوی یم. هغه تیر وختونه راته یاد دي خو هغه تیر وختونه راته یاد دي خو زیات نه یم کم لیونی شوی یم. مننه. هغه تیر وختونه راته یاد دي خو زیات نه یم کم لیونی شوی یم. څه ډېرې خبرې رانه هېرې شوې، څه ډېرې خبرې رانه هېرې شوې، دا ځل یې ښه سم لیونی شوی یم. مننه ساقي صاحب. څه ډېرې خبرې رانه هېرې شوې، دا ځل یې ښه سم لیونی شوی یم. بس یو نسه زړه مې نری شوی دی، بس یو نسه زړه مې نری شوی دی، مه مې چېړه مرم لیونی شوی یم. بس یو نسه زړه مې نری شوی دی، مه مې چېړه مرم لیونی شوی یم. ډېره مننه یونس صاحب د وخت راکولو، چې تاسو په دې لنډ او تنګ وخت کې موږ له دومره وخت راکړو، ډېره مننه. آباد اوسئ ساقي صاحب، ستاسو ډېره زیاته مننه چې زموږ خواله راغلی.